د ډېرو مودې وروسته افغانانو ته ښه خبر. د افغان ښوونکو لپاره تازه او خوندور خبر. یونیسف وایي افغان ښوونکو ته د 2 میاشتو معاشونه ورکوي. دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. یونیسف وایي د افغان ښوونکو د 2 میاشتو معاشونه ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې د ټولو دولتي ښوونځیو ښوونکو د 2 میاشتو معاشونه ورکوي. یونیسف نن یکشنبه د فبرورۍ په 20 ویلي دي چې په یادو ښوونکو کې د ټولو لومړنیو متوسطه تخنیکي او مسلکي ښوونځیو نارینه او ښځینه ښوونکي شامل دي. د یونیسف په اعلامیه کې ویل شوي چې هر ښوونکي ته به د جنوري او فبرورۍ میاشتې معاشونه چې د میاشتې $100 کیږي ورکړي. د بیان له مخې پیسې د اروپایي ټولنې لخوا ورکول شوي دي. اعلامیه وایي چې د یادو ښوونکو شمېر 19,400 تنو ته رسیږي. ته په داسې مهال چې په دغه هیواد کې نجونو هلکانو ته تدریس کوي او ډېرو سختو حالاتو کې هم د زده کوونکو ته تدریس ترلاسه کوي. یونیسف همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی د افغانستان د دولتي ښوونځیو د ملاتړ لپاره څه باندې $2.5 میلیونه ته اړتیا لري. سازمان له مرسته کوونکو بنسټونو غوښتي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د یونیسف د نوي ټاکل شوي استازي ډاکټر محمد اویا له قوله ویل شوي دي چې ډېرو ښوونکو لپاره ناڅرګند برخلیک او سختیو وروسته موږ خوښ یو چې په افغانستان کې د دولتي ښوونکو ته د بیړنۍ مرستې رسوو.